سلامونه مې واخلې مینوالو کوربه کامران ارماني او ځل بیا د ذوالفقار کیب صاحب د پښتو پیج لاړه خوا تاسو ته مخاطب دی. نن ډېر زیات خوشحاله یم چې په څنګ کې را سره د صوابۍ د سیمې د ټوپۍ کلي اوسېدونکي اظهرشاه ارماني صاحب ناست دی او بل څنګ کې را سره د کوټې کلي فضل امان امان صاحب راسته او را سره نور ملګري د کډي کلي اوسېدونکي ناست دي چې په موږ ډېر ګران دي. ادب سره ډېره زیاته مینه کوي. ډېره مننه کوم چې زموږ د میپل ته راغلي دي او زموږ د میپل نه خوندونه اخلي. اظهرشاه ارماني له به د سید نبي عاجز صاحب د غزل په یو څو شعرونو باندې بلنه ورکړم چې یو دی غریبۍ لیونی کړی یم، یو دی غریبۍ لیونی کړی یم او بل مسافرۍ لیونی کړی یم او دا د اړ غرما او د بلاکونو کار، دا د اړ غرما او د بلاکونو کار ستغې مزدورۍ لیونی کړی یم او ما ته وایي کور ته ولې نه راځي، ما ته وایي کور ته ولې نه راځي او دی غم د ابۍ لیونی کړی یم او پلار مې وي زه نور کمزوری شوی یم، پلار مې وي زه نور کمزوری شوی یم او سم دی غمخادۍ لیونی کړی یم او نورې د عجز سندرې نه وایم، نورې د عجز سندرې نه وایم او دغې شاعرۍ لیونی کړی یم. نو اظهرشاه ارماني صاحب مینوال سترګې په لار دي، غزل راته ډالۍ که چې په شریکه ترې له خوندونه واخلو. مننه کامران صاحب. یو کتاب ته هم د غزل نه مخکې قربان چې خلک چې میاشت وویني څنګه به اختر نه کوي، خلک چې میاشت وویني څنګه به اختر نه کوي او ما چې ته ولیدي نو څنګه به خوشحاله نه یم. ډېر ښه دی. مننه. او دا د اظهر بې کچه مینه چې مین دی په ما کنې نو زه څه خاطرۍ به د جماله نه یم. ډېر ښه دی ګلابه، ډېر ښه دی. او غزل دی جي قربان چې که ته راله رانغلې نو اشنا لیونی کېږم، که ته راله رانغلې نو اشنا لیونی کېږم او تپوس له مې لږ راشه نن سبا لیونی کېږم. ډېر ښه دی. مننه. او تر اوسه خو مې ټوکې کړلې هسې مې ویل ګرانه، تر اوسه خو مې ټوکې کړلې هسې مې ویل ګرانه یقین وکړه جانانه نن رښتیا لیونی کېږم. ډېر ښه دی. مننه. او شعر دی جي قربان چې هغه راپسې هم د بېلتانه په اور کې سوځي، هغه راپسې هم د بېلتانه په اور کې سوځي او که زه ورپسې دلته یک تنها لیونی کېږم. ډېر ښه دی ګلابه، ډېر ښه دی. مننه. او شعر دی جي چې کله سترګې تورې کړي او ځان ښکلی سینګار کړي، چې کله سترګې تورې کړي او ځان ښکلی سینګار کړي په هغه ورځ ملګرو په والله لیونی کېږم. ډېر ښه دی ګلابه. مننه جي. او ضمیر مې لا ژوندی دی عقیده مې د مضبوطه، ضمیر مې لا ژوندی دی عقیده مې د مضبوطه چې کومه څه ګناه نه په ګناه لیونی کېږم. ډېر ښه دی ګلابه. مننه جي. آخري شعر دی چې دا ستا د بېروخۍ او د ستم د لاسه ګرانې، دا ستا د بېروخۍ او د ستم د لاسه ګرانې اظهر به یوه ورځ خامخا لیونی کېږم. ډېر ښه دی اظهر صاحب. دا و اظهرشاه ارماني صاحب چې تاسو ته خپل خوږ غزل په خپل خوږ غږ کې ډالۍ کړو. نو فضل امان امان صاحب مینوال سترګې په لار دي، غزل راته ډالۍ کړه چې په شریکه ترې نه خوندونه واخلو. خیر مننه. غزل نه مخکې څو شعرونه دي. قربان. درد مې په سینه کې شروع شوی دی، درد مې په سینه کې شروع شوی دی او جنګ مې په کوڅه کې شروع شوی دی. ډېر ښه دی. مننه. او داسې بې پښتو زوی نه په لور ښه ده، داسې بې پښتو زوی نه په لور ښه ده او پلار یې په حجره کې شروع شوی دی. ډېر ښه دی ګلابه. مننه. او خبیره نو ته پکې اوس غللی سي، خبیره نو ته پکې اوس غللی سي، خدین په کوزه کې شروع شوی دی. ډېر ښه دی. مننه. او پیغله پښتنه او دا کچه لباس، پیغله پښتنه او دا کچه لباس دا په دوپټه کې شروع شوی. ډېر ښه دی زړګیه. مننه. او غزل مقدار قربان. چې مسلمان وي او بېلمازه وي بېلوره به وي، چې مسلمان وي او بېلمازه وي بېلوره به وي او دا خو فطرت دی چې ښایسته وي نو مغروره به وي. ډېر ښه دی. او دا چې مې پیغلې پښتنې ته په تاسه وایي څوک، دا چې مې پیغلې پښتنې ته په تاسه وایي څوک دا به حیا نه لري خدای به بې شعوره به وي. مننه. او دا چې سرتوره بې څادره په بازار کې ګرځي، دا چې سرتوره بې څادره په بازار کې ګرځي او دا پښتنه نشي کېدی څوک مې کلتوره به وي. ډېر ښه دی ګلابه. او نن یو موږه د جنت باز کو زه ځکه راغلم، نن یو موږه د جنت باز کو زه ځکه راغلم او زه یې په تا باندې شکي کړم ما ویل هوره به وي. ډېر ښه دی. مننه. او چې درغلي دي د اخلاص په مرۍ ګوتې کېږي، چې درغلي دي د اخلاص په مرۍ ګوتې کېږي ژوند به بیا ډېر د عیش عشرت وي بې سروره به وي. ډېر ښه دی. او امانه. دا خو روایت دی د بلا مدینه،
امانه دا خو روایت دی د بلا مدین او چرته چې مینه وي په زړه باندې رنځوره به وي واه ډېر ښه دی دا و په زلمان امان صاحب چې تاسو ته خپل غزل په خپل خوږه کې ډالۍ کو وایي ځان له د جانان تصویر وباسم او طالب د خان تصویر وباسم ځان له د جانان تصویر وباسم او طالب د خان تصویر وباسم لږ خو مخامخ کعبې ته ودرېږه لږ خو مخامخ کعبې ته ودرېږه او نن ستا د ایمان تصویر وباسم ذوالفقار کیف سے طریقه پښتنه مینه باندې زمونږ دا وړوکې شانتې پروګرام ډالۍ وي والسلام